بسم الله الرحمن الرحیم. دا په دې شعر باندې کوم چې تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک، دا قاضي صاحب ته خاص کار د دې خاندان ته یو ډالۍ وي. تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک، ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. قاضي صاحب باندې خو اجازه لم خبرې وکړي پې او میا افتخار صاحب کوم ډېر زیات جوور لاړ وکړي. د قاضي صاحب ژوند چې دی هغه که زه ویم د هغه د قربانو او د هغه د جدوجهد یو سمندر دی. قاضي صاحب زموږ په دې باندې دا زموږ دپاره د اعزاز خبره ده چې آپ په تپه مومندو کې په ارباب لنډی کې د قاضي نصرالله کاکا په کور کې زیږېدلی دی او په میشن څنګه میا افتخار صاحب وویل چې یاره هغې په میشن سکول کې باچا خان بابا دی او دی سره سره مې بابا شکشا باچا هم په دې مشن سکول کې دی کې سبق ویلی دی. بیا قاضي صاحب چې دی بیا مردان ته منتقل شوی دی، هغې کې بیا په علیګړھ یونیورسټۍ کې سبق ویلو او غالب ډګري حاصله کړه. پکې د هغې نه پس دوی په 1919 کې 1920 کې دغه کنفرم په دغه ډیټ باندې زه نه یم، خو دوی بیا اصلاح افاغنا تحریک چې د باچا خان کم تحریک و هغې کې شامل شو. د هغې نه پس په 1930 کې دوی په چارسده کې کیسې وویل شو. صاحب حق مولانا صاحب یا صاحب حق صاحب د یو قرضه وه د هغې سره د دوی واده شو. د هغې نه پس بیا چې کله اصلاح افاغنا تحریک شروع کېدو نو باچا خان په بعضې ټایم کې زه زما بلکل د عقل بلکل داسې سړی سوچ یوسي چې عجیبه غوندې تحریک و د باچا خان بابا د داسې ملګري د کوم څه نه پیدا کړه. زه چې دې ته ګورم نو د دې مثال لکه د غرونو دی، هر یو خدایي خدمتګار مثال لکه د غر دی. هغه زه بلو ته ځم د سالار یعقوب خان بابا ګورم، که رحمزاد بابا ګورم، که ثوابی ته ځم د عبدالعزیز خان کاکا ګورم، که فردوس خان کاکا ګورم، که چارسدې ته راشم زه فضل رحیم ساقي کاکا ګورم، ماسټر عبدالکریم خان کاکا ګورم، په مردان کې قاضي عطاالله کاکا چې څنګه د دې کلیزه مناویږي. څه عجیبه غوندې خلک دې پیدا کړي وو. په بادر کلي کې مې بابا شکشا باچا غوندې یاره ذهن بلکل زما دې ته لکه بلکل زه غشم چې یار خدای پاکه داسې خلک هغه ټایم کې زه اوس داسې ګرځم. اوس هم دغه مخکې ورځو کې زه د عبدالعزیز خان کاکا دې کور ته لاړم، عبدالرحمن لالا سره مېلو شوم، هغې چې کومه قربانیانې کړي دي هغې سره په دغې باندې ما خبرې اترې وشوې د دې حده پورې چې هغه نوسۍ د قربانیان خو د یو حد د دې پورې تمام دی چې د هغه نوسۍ ته زه وګورم نو هغه هم په دغه کې تللی دی. خپې ګوډې دي په د پښتون سټوډنټ فېډریشن چې و د هغې صدر او هغې کې هغه چې دی پښتو باندې په هغه ټایم کې پښتو باندې ویشتی دی، نن هم معذوره دی پښتو کې ناست دی. خو د پارټۍ لپاره ننه پورې بله ورځ زه ورغلی یم ورسره تنظیمي ملګري ناستو ورسره اوسه پورې په دې ماتو پښتو باندې هغه د پارټۍ لپاره هلې ځلې کوي. نو راځم د قاضي صاحب ته چې یاره قاضي صاحب په اصلاح افاغنا خبره هم کوله چې یاره د باچا خان تحریک و هغه روانو په کامیابۍ سره تلو دوی خپلو کې بابا مې چې کومه شکشا باچا کوم کتاب کې کومه خبره کوي نو دا تحریک چې څه ټایم کې راغونډېدو نو دا ټول چې کوم ملګري مې ورته یاد کړه پکې دا ټول ملګري په دې جدوجهد کې دي سره لکه شامل خو ډېر چیده کسان کم کسان وو هغه ټایم دومره خلک پکې نو باچا خان د خپل ملګري راغونډ کړه ویل داسې کار دی چې یاره دا او بله خبره پکې دا وه چې باچا خان به د خپلو د ملګرو چې دا کوم ملګري وو خدایي خدمتګر وو دې مشورې ته به ډېر زیات اهمیت ورکولو. هغه به خپله کار تر رایې پورې نه کولو چې تر څو پورې پکې د ملګرو مشوره نه وه شامله. نو دې راغونډ شو په د خپلو ټولو ته شکشا باچا، عبدالعزیز خان کاکا، فردوس خان کاکا، دا چارسدې خدایي جلیه کاکا، دا ټول راغونډ شو. دي کې نور هم د بعض نامې او مال نه خو زه دا فخر ګڼم چې زه دا نامې وایم د خپلو پښتنو ته ځکه چې دا زموږ د نوي نسل دا شی هېر کړی دی چې کم سے کم دا خدایي خدمتګار دوی وپېژني چې یاره دا داسې خلک وو چې د هغې مثال نه میلاویږي. نو چې دې کېناسته نو باچا خان بابا ویل داسې کار دی چې د دې تحریک دا نامه چې دی دا مونږ بدلول غواړو چې دا بدله کړو. نو ټولو نه مشورې اخیستې، ټول چا څه ویل قاضي عطاالله کاکا پکې ویل چې یاره که مونږ د دې تحریک نامه چې بد نامې ورکړه چې تر قیامته پورې به دا نامه چلېږي بدلېږي نه. ده ویل یاره داسې کار دی چې د دې تحریک نامه مونږ خدایي خدمتګار کېږو نو څنګه به ټولو ملګرو एकदम وویل دې نه ښایسته خبر بله نشته. باچا خان هم پې امان نه وکوي بلکل ټیک ده. تحریک شروع شو په 1930
29 کې دا تحریک چې کله شروع شو دړ خلک رامات شو او د خدای خدمتګار تحریک تاسو ته څنګه پته هغه اصول سو باچا خان خپل خلکو جوړ کې جاروګانې وایي چې چاته بلاړو غنده ځای به بل خبر ده خلک مونږ ته وایي دا کافران دي لکه زموږ تاریخ خو دی اول دا وګورو چې د باچا خان بابا تاریخ دی وګورو چې مونږ کافران یو اصلي تعلیم چې اسلامي تعلیم چې هغه باچا خان په بنیاد د خدای خدمتګارۍ د اسلامي چې کوم په هغه ټیم کې کوم بنیاد واخو باچا خان یې صفایي څه شی دی نصف ایمان دی چرته به چې لاړو چرته به چې وکړو ګنده دی به وکړو خپل به جارو خانو لوی خان جارو به خپل راواخیسته جاروګانې به والي په هغه ټیم کې نو داسې خلک د خپلو د قدمونو خاورې به خلک نه ښکلوي ځان یې ملنګ کړی و دې سره نو دې سره دغه تحریک چې دی کوم خدایي خدمتګار تحریک و هغه ټیم په دړادړ خلک په شمولیت باندې شروع شو د دې دغه صفاتونه خدایي خدمتګار صفاتونه چې څنګه خلک خبرېده او لګیا نو په سن 37 کې کله چې کله دې وکړه چې یاره په د ګاندهیجي او د دې تحریک چې کله ځین کېدو نو چې هغه باچا خان دې ته خیال وکړو دا دې خبرونه ټول خبرې خو داسې لږ مختصر به وکړو چې کله دې وکړه دې دواړه خپلو کې یې ملو شو چې یاره زمونږ هم د عدم تشدد دغه کوو پیروکار یو او ګاندهیجي هم دی هغې کسان دې له راواستول چې دې له راواستول ورسره خبره وکړه چې یاره داسې کار دی چې یاره مونږ تاسو هم د ملک د پیرنګې شړی یو مونږ هم شړو نو خوښه به دا نه چې مونږ ټول یو ځای شو په شریکه باندې دا تحریک مخکې نو هغې نه پس دا کانګرس چې دی سره خدای خدمتګار ځان لو دا نه چې دی سره خو دی سره زم شو په کانګرس کې چې څه ټایم کې زم شو نو دی بیا د الیکشن مو که سن 37 کې چې څنګه راغو خو سن 37 کې دا خبره د ظاهرومه چې خلک دا ټول سن 37 د منسټرۍ د قاضي الله کاکا خبره کوي سن 46 خبره کوي خو د دې خبره نه کوي دا څنګه راغلی دی چا سره مقابله شوې ده والله کې څوک هم خبر نه دی په کومه علاقې د مقابله والله کې دلته د نسلو کسانو کې به دویم 5 کسان د مشرانو کې به 5 کسانو کې چاته پدې د قاضي صاحب د تاریخ نه څوک نه دي قاضي صاحب په سن 37 کې چې کله تحریک شروع د الیکشن شروع کولو نو دا تفاهم مند دي باچا خان می بابا ته ویل چې یاره داسې کار د علاقه ستا ده او قاضي صاحب سره به ته په دې علاقه کې منډه وي نو بابا مې شیخ باچا دا نه ویل ورته چې یاره داسې کار دی ته ما باندې د مردان نه سړی راولې زه ته نه ویل پکار چې مال ته ټیکټ راځي نه د هغې خدمت چې و عبادت هغې د اردو شوق نه کولو دا شی نه کولو چې یاره مطلب دی مال منبري راکوه یا مال ام پي توب راکوه مینتوب نه هغې مننا کوله بس چې باچا خان به څنګه خبره وکړه په هغې باندې به د هغې مننا وه وی بالکل په سن 37 کې ارباب نور محمد خان سره لومبۍ مقابله وشوه چې مقابله وشوه په هغې کې قاضي صاحب ته په هغې کې په ښه باري اکثریت سره د قاضي صاحب مقابله وګټله چې ویې ګټله دی دی پکې د ایجوکیشن د تعلیم دغه شو د وزیر شو هغې کې خو بس نور خبره خو تاسو ته ځکه نه کوم چې مشران ورته پکې هغې کې وکړي خو هغه دومره ما به نه راځي هغې ښه پوه دي په دغه باندې چې کوم خدمت د قاضي صاحب دي خو زه صرف دا وایم چې د قاضي صاحب چې کوم د پارټۍ لپاره کوم خدمت دي چې آج موږ وایو چې بهر ته روځي په سن 46 کې بیا په ټپې مومندو کې مقابله وه باچا خان بابا ورته ویل بابا ته مې ویل د سره به په مضبوطه منډه وي او ارباب نور محمد خان خدای الله پاک دی یو صبح کې وفات دی هغه ویل ما ته غټ خنډ کوشش شاه باچا ولته په مومندو ویل قاضي صاحب زه غواړی نه شوم ځکه ما پسې د مردان نه دلته راغلی خو غټ خنډ راته دی چې دی به راته ویل را مخامخ شو دا اوسنۍ خبره کوم ځکه چې اوس وفات شوي د اوسنۍ خبره ده اوس کړې ده هغه ټایم خبره نه ده نو دا ورته وایم چې یاره دې کمې دغه د قاضي صاحب دغه چې قربانیانې کمې د پارټۍ لپاره دي خو داسې ده چې یاره بس دا بس یو خوب لیدل دي بس لکه دروغ خوب دی بس تېر شو خبره ختمه خو ختمېږي نه ده دا غلطه ده چې دا به ختمه شي خو په سن 46 کې چې کله د مقابله وشوه نو دا مسلم لیګ والا چې دی دا ورپسې ونښته وی ریفرنډم کوو ویم ګټله دی قاضي صاحب په اسمبلې کې دا خبره وکړه د ډاکټر خان صاحب په دغه کې په سربراهۍ کې چې داسې کار دی چې دې ریفرنډم کول غواړي اول خو یې حق نه کېږي غیره یې نه ده مونږ ګټلې ده ګورنمنټ هم نه ریفرنډم دوی څه کوي نو دوی په اسمبلې کې ورته بل پیش کړو قاضي صاحب چې یاره داسې کار دی دوی په پاکستان ریفرنډم وکړي موږ په پښتونستان وکړو چې څوک یې ګټي او ورسره هغې ونه منله او بس هغه تاریخ نه تاسو خبرې چل ولې ورسره وکړو هغه قیوم خان پکې راغلو هغه پکې بس دغه دوی ګورنمنټ یې مات کړو او بس زر زره هغه او قیوم خان څوک
ایوب خان چې یو عادي سره خبره دا نه وه، خبره دا وه چې د باچا خان ملګری و هغه ټایم په کانګرس کې ورسره دی منډې تړلې ورسره وایي، خو چې کله ورته پته ولګېده چې یاره دې پارټۍ کې خدای دې کې خو ټوله قربانیانې دي او جیلونه دي پکې، ما ته پکې څه نشته. افر ورته مسلم لیګ والے وکړو، لالچ کې راغلو، ورته یې ویل یاره داسې کار دی ته راشه طالب وزیر اعلیتوب درکړو. نو دی ظالم داسې کار وکړو چې ده ته دا افر وشو، د هغو ډېر غټ لالچي انسان و. نو ده داسې کار وکړو، د باچا خان ملګرو پسې ونښتو، چې ملګرو پسې ونښتو یو پسې ده چې هلکه ما ته راوړو دا به درکړم دا به درکړم، دا زه به د بابا باره کې خبره کوم شیخ شاه باچا. هغه یې راغی وویل داسې کار دی، او دا یې څنګه کړی دی؟ دا د ایوب خان د خولې خبره چې بابا شیخ شاه باچا درې میله راغلی ویل ته حجرې له چې راغلو نو ناست وو، زموږ مشران ډېر سخت غوسه وو، هسې چې شکل ته یې کاته ورته به غوسه کېده. نو هغه ورته یې ویل یاره ما خو ویل په حاجي صاحب وله ویل داسې کار دی چې ما خو حقیقت خبره ده چې ویل په دغه کې دوی سره ما ډېر زیات ظلمونه کړي دي، خو دا یقیني وم. خو که زه درته دا ویم چې د باچا صاحب غوندې نر سړی پکې ما نه دی کتلی. زه ولې په سن 47 کې ویل دله لاړم، چې لاړم ما ورته ویل چې داسې کار دی باچا صاحب پاکستان اوس جوړېږي او ما ته پکې افر د وزیر اعلیتوب شوی دی او ته داسې کار وکړه ما ته راووړه. نو چې ما ته راووړې نو تا ته به زه ډېره فایده درکړم. نو هغه ورته وخندل، ویل زه خو ټولې سړی ته ما نه څه غواړې، ویل ما زما ستا غوندې خلک پکه دي هم ستا غوندې خلکو پسې غواړم. هغه ورته ویل ته ما له څه راکړې په دغه کې؟ ویل زه به تا له څه درکړم؟ ویل په د تلې په یو پټله کې به وي تا کښېنوم او بله کې به راسره ویل دولت اکدم دومره دولت به درکړم. هغه ورته ویل داسې کار دی، مونږ خو ویل دا پیرنګي دا دومره روان یو او ټول عمر هم باچا خان سره تېر کړو په جیلونو کې، اوس خو پاکستان چې ازادېدو والی زه به تاله درځم اوسه. ویل زما دوه زامن شوي دي، ویل داسې کار دی، ویل د غوړو تال به ولګي او آب و سور کي او دا زما دا دوه زامن چې کوم دي دا به زما په مخ دغه تال ته ولړه کړي. ویل زه دغه کتی شم چې دا خپل بچي مې دغه تال کې وسوځي، دا کتی شم خو باچا خان سره پاټۍ سره زه بې وفایي نه شم. د دې قدر خو د خدایي خدمتګار د کورنۍ نه تپوس وکړئ چې زه پې ګرځېدلی یم، په ټوله صوبه کې ګرځېدلی یم، که چا له نیم تلې په ټلیفونونو مې ورسره خبرې شوي دي، یاره په دې وجود باندې مې بس ویښته داسې ودرېږي چې زه د دې دا خبرې اورم او کم تکلیفات په دې باندې دي چې د دې هغه تکلیفات سړی وګوري باله په ژړا زه چې کم خدایي خدمتګار له ترې په ایمان درته یم ما ته یې ژړلي. یو پکې داسې و دلته مې اترز مې ناست دی 50 کاله پس ورغلم سپین ږیری 85 سال عمر ما ته وایي باچا صاحب چې څنګه راغاړې وته ورته پېژندګلو که کېناستو په ژړا شو راته. ما ته وایي باچا صاحب داسې کار دی الله یې په سر ګواه دی که دروغ درته ویم اوسنۍ خبره کوم او څوک دی درته ویم خو بس مناسبه نه ده چې ویم پرېږده په دا خبره باندې. ما ته وایي باچا صاحب داسې کار دی رانه ډېر کشر دی د وسوپه دی وایي که د وسوپه ځای مې نه وي که نه دا کشر رانه نه وي نو درته په دې خو پرېږدم. داسې مخلصه خلک یاره ما ژړا راغله ما دا اوس وګوره ورته یاره ما ورته ویم بابا له ګودانګارو مې ویل زه خو د ملاقات دیدن له راغلی یم چې صرف دیدن دې وکړم. نو بیا د هغې نه پس داسې کار وشو چې دی په سن غریب بیمار شو په جیل کې جیل واقعیت ته کوم بابا سره مې په سن اوس مانه خو سن کنفرم نه په دغه باندې به زه دغه شم خو سن 50 51 دغه کې چې دی جیل کې اوس ټایم کې نو بابا مې عبدالعزیز خان کاکا او ولي خان ورسره دوی ټول په مچ جیل داخلي خبره ته کوم په د مچ جیل والا نو چې دی په مچ جیل کې نو بابا مې وایي یاره قاضي صاحب چې دی په اخري ورځو کې ډېر زیات تکلیف کوي ډېر بېنتي زیات تکلیف کوي ځکه چې دوی ورته داسې کار وکړو د خدایي خدمتګارو طرفه ولي خان بابا چې دی د هغه ګورنمنټ ته دغه مو لیکلو اپلیکیشن یې ورته ولیکلو چې هلته داسې کار وکړه چې دله خو چېرته علاج وکړي که نه دا خو دغه کېږي نو هغه اپلیکیشن یې ګورنمنټ ته ولیکلو چې د علاج وکړي ډېر زیات سیریس دی. ایوب خان وزیر اعلی و ظالم سړی و ډېر جابره سړی و هغې په هغې باندې دغه ونه کړو پرېښودو په دې باندې هغې خو دا غوښته چې مړه شي په دغه جیل کې مړه شي ښه دی هغه ورته ویل دوی ورته دا ویل چې یاره چې په انګلینډ ته د دوی یو ورور په انګلینډ کې و قاضي مطیع الله کاکا نامې وه بل ورور یې و هغه هم ورسره ډېر زیات په دې قاضي صاحب سره د بل حیات الله کاکا نامې و هغوی سره ډېر زیات بېنتهي زیاتي سره هم په دې کې منډې تړلې خدایي خدمتګارۍ کې ورسره ډېرې منډې تړلې والي دي. نو هغې نه پس هغې دغه شو دا چې بیماران شو دغه ته یې بوتلو دا چې ډېر سیریس شو بس اخري دغه کې نو لاړو میو هسپتال ته یې بوتلو چې میو هسپتال ته یې بوتلو نو د بچو مطابق دا خبره ته کوم زامن دا وایي خپل د قاضي صاحب 3 زامن دي یو خو یې ډېر ښه کارکونو قاضي اکرام الله کاکا ډاکټر حمید الله کاکا اوس ورسره په مردان کې مې ورور ډېر ضعیف شوی دی اوس یو بل وفات شو کشری زوی و قاضي عنایت الله کاکا وفات هم شو.
نو زه ورغلم ملاقات له زما کوشش دی چې د خدای خدمتګارو باندې زه وګرځم او په ایمان درته یم بس دا خو بس هغوی ته پته لګي چې کوم خدای خدمتګار بچي و نوسي نو هغوی ته د هغې د قدر او د دغه پته هغې ته لګي نو هغوی چې دی کله چې بیا هسپتال له لاړو بیمار و نو په اخري دور کې دا خبره قاضي صاحب وکړه چې کله وفات کېدو د هغې نه مخکې دا وصیت کړی د بچو ته چې زما خو دا ډېر زیات کوشش و چې دی پاکستان جوړ شو پاکستان چې ما هم په دې ملک کې دې سره ښه کوشش مې دا و خوښه مې دا وه چې ما دې ملک کې دې سره دغه کړی وي دا خدمت کړی وي خو افسوس دا دی چې دې ظالمانو زه پرې نه ښودم خدمت ته او په نیمه لاره کې ترې روان نو په سن 52 کې هغه بیا وفات شو نو که زه په دې سټیج باندې دلته تاسو ته ودرېږم نو قسم درته خورم چې تر سبا پورې به ما ستړی نه کړي په خدای خدمتګارو باندې په یو باندې به درته کیسه کوم او والله کې مې دې زړه خوا دې سهار به شي تاسو به انشاءالله تګېږئ نه دې ته دې زوړ د خدای خدمتګار تحریک دې خبرو ته به انشاءالله تاسو نه تګېږئ لګیا به یم درته تاسو به اورئ خو خبره دا چې وخت ډېر کم دی مشران پاتې دي ځکه چې دا نور مشران هم خبرې کوي او زه به اخره کې په دې شعر باندې اجازت واخلم ځکه بعضې ټایم زه جذباتو کې راشم که نه وایي سره جنډه زمونږ په سرو وینو جوړه شوې ده سره جنډه زمونږ په سرو وینو جوړه شوې ده او دا د امن نښه د هغه ټول جهان منلې ده والسلام